الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. کتاب شروع زاد الطالبین پاگئی کی اغا مختصر احادیث چلی اغا ذکر کیدل او جمله اسمی روانه دا هم پینزشتم حدیث دا حدیثونه دے. لفظی معنی دا القیس اخیار من آغا سوک دے دان نفسهو چه خیالو ساتی دخول زان وعمل لما بعد الموت او عمل کی داغا سو چه داغا دا مرگ نا رستو دی. والعاجز عاجز مناسوک دے اتبع نفسه هواها چه تابعو گردی خپل نفس دا خواهش دا نفس وتمنى على الله فا اللہ بنی ارلوگاری دا چلے کئی بیزایا. مقصد دار چه عقلمن او خيار هغه څوک دی چې خپل نفس باندې غالب شي او نفس الله تعالی د حکمونو لپاره تابعدار وګرځي او هر وخت کې دا خیال ساتي او خپل نفس د ګناہوں نه چې بچ ساتي. بیوقوف نفس هغه دی چې ناجایز خواهشات پوره کوي او بغیر د نیکی کولو نه الله تعالی نه امید ساتي چې نیک عمل نه کوي او امید چې لگا لوی لوی غړ غړ امیدونه دا چې ساتي. کایسو د دې صرفي د حدیث لغوي صرفي تحقیق الکیس دا شد یا سره دی او کسر دے کیس د دې معنا پوی خاون او دارنګي سوچ والا د دې جمع اکیاس راځي او دارنګي جمع کیسام راغلا د ضربه دی بونا استعمالي او یو لفظ نه کیسن سکون یا سره دی داغی معنی دی عقل فکر پوها زیرکی جماعت بخشش او بکارونو کی پویدن کے کیاستن هم مصدر رازی. بل لفظی کیسن دے پمان دا بٹوی کیس بٹوی تا ہوئی کیس خیاد اخر خلق ہوئی کیس کیسن دے کیسن بٹوا او تیلے چاہی کی برشیا چولے کی او داگی جمع اکیاس او کیستون رازی. دانا دا ضربہ دیمون دانا یہ دینو پمانا دا بدلی ورکولو سرا او دارنگی دا لکولو سرون رازی. نفسون دا دا باب دا نصرا مصدر دی او په ما د روح سردا چیرې راغلی او کو نفس نمرا چې روح وی او دا بیا مؤنث دی لکه خرجت نفسه او کو نفس نمرا دو مراد سڑے وی نو بیا دا مذکر دی لکه عندي 15 شخصا مثلا پینزل شخص دی. او دا وعملا دا باب دا سمع اسمون عملا يعملو لکه انما الاعمال بالنیات کی دلی وضاعت شیو. موت دا مصدر دے نصرین سونا ما تیموت موتا
ما دا مړ کېدل مرګ بیا په قتل سره وي یا د انسان نیټه پوره کېدل او بغیر د قتل نه مړ کېدل دواړه باندې اطلاق کېږي او داغه د وجه اکثر کوم قتل سره داغه باندې اکثر ہوتا موت الاحمر وي او چې کوم عام انسان طبيعي اچانک مړ کېږي نو ایت الموت الابيض ویل کېږي عاجز دا ضربا او سمیا دورنا عجزا ای عجز او دا عجزا ای عجز او اسم فاعل صيغه ویما دا عجز کېدلو او دا طاقت نه لرلو د دې مصادر عجزا عجوزا او عجزانا او معجزا او معجزة دا دوړه دي چې استعمال راغلي او بل لفظ عجز د نوم راځي لکه توري په معنی سره راغلي او عجز او عجز معنی رسنه حصہ لکه کوناټو باندې هغه اطلاق دا چره کی او عجوز عمره د اسلام شهر په معنی د بوډای سره چې هغه جمع عجایز راځي او دا ډېر معنی راغلي حاصل راغلي ترکیب الکیس مبتدا من اسم موصول دانا فعل ضمیر بکی ہوا غیر فاعل من تراجی دے نفسه مضاف مضاف الیہ دا مفعول به شو دانا فعل سر دا فاعل سر مفعول به نا جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ شو وعمله حرف عطف عمل فعل او ضمیر بکی هو غیر فاعل لما لام حرف جر او ما موصولا بعد الموت بعد مضاف الموت مضاف الیہ مضاف سره مضاف الیہ نا دا مفعول فیه شو فعل محذوف دفعه لما ثبت بعد الموت یا يثبت بعد الموت نو هغه فعل سره د فاعل سره د مفعول فيه نه بعد الموت سله شو د ما موصوله سره سله خپل مجرور شو لام کلمه لام جاره جار سره مجرور نه د متعلق شو عامله پوره نو عامل فعل سره د فاعل سره د متعلقه دا جمله فعلیه خبریه معطوف شو د دان نفسه معطوف سره د معطوف علیه نه دا سله شو د موصول سره سله خپلنا دا خبر شو د القیس مبتدا سره خبرنا جمله اسمیه خبریه معطوف علیه و حرف عطف العاجز مبتدا من موصوله ضمیر د بکی غیر فاعل اتبع فعل من موصوله اتبع فعل ضمیر د فاعل نفس مضاف الیه دا مفعول اول شو حواها مضاف ها مضاف الیه مضاف الیه دا مفعول ثانی شو د اتبع د پارا اتبع فعل سره د فاعل سره دوه مفعولین نا جمله فعلیه خبریه معطوف علیه شو و حرف عطف تمنا فعل ضمیر د بکی فاعل علی الله على حرف جر الله مجرور لفظ الله جاسر مجرور متعلق شو تمنا بول تمنا فعل سره د فاعل سره د متعلقه دا معطوف شو د پارا د معطوف علیه معطوف سره د معطوف علیه نه دا سله شو د من موصول سره د سله خپلنا دا خبر شو العاجز مبتدا سره خبرنا دا جمله اسمیه خبریه شو دا معطوف شو د مخک الکیس معطوف سره د معطوف علیه نه دا جمله اسمیه خبریه شو وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه